چټک ګامونه وړي پر لور د آبادۍ. دا د کندهار ښار شپږمه ناحیه 5م ګذر د بازارشي سیمه ده. دا د بازارشي سیمې سړک دی، تقریبا 300 متره اوږدوالی او څه باندې 15 متره بردوالی لري. تقریبا 20 ورځې مخکې د اساسي رغولو چارې راپیل شوي دي. تر دې دمه یې 80% رغنیزې چارې مخته تللي دي او پاته کارونه به یې د 2 هفتو په موده کې بشپړ شي. په دغه رغنیزه پروژه کې هره ورځ 111 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. 12 کسان په مسلکي ډول او 99 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. د دې سړک په اساسي رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه ځانګړې مننه وکړل. په لومړي قدم کې هغه اسکویشن کیږي، کټینګ کیږي او له هغې څخه وروسته سابیس لیر دی چې هغه اچول کیږي او له هغې څخه وروسته د خیر سره د کانکریټ اجرات ترسره کیږي. کانکریټ هم د اوس مهال جریان لري، نو همدغسې سلسله په سلسله باندې به د خیر سره خلاصیږي په کم وخت کې. او په عین زمن کې په دغه پروژه کې لکه ډرینیج نشته دی، د ډرینیج په ځای باندې په دغه کوڅه کې د هغه موږ کربیستون ورته وایو چې د دغه کوڅو په اړخونو کې انسټالیږي تر څو د دغه پروژې ته یا کوڅې ته ښکلا هم ورکړو او د ټکر او بعضې موانع پیدا کېږي چې دغه د مخنیوي دپاره نو دلته انسټالیږي او د خیر سره جریان لري او په مرور د زمان سره به د خیر سره خلاصیږي. سیال شو د نړۍ وطن مو سیال شو د نړۍ اوس پکښې غوړېږي دا موږ ډېر خوشحاله یو سره هم په کار مخکې بیکاري وه، اوس په کار اخته یې، کار صحیح روان دی او موږ هم په خوارۍ باندې یو. مخکې معنا په میاشت کې یوه ورځ خواري نه پیدا کېده، اوس شکر دی الحمدلله همیشه په خوارۍ اخته یې، ټوله کارګر اخته دي، کار مو صحیح روان دی. داسې خوشحاله یم چې بلابود نه جوړېږي. الله دې وزونه ورکړي، هم پیسې راکړي، هم کار مخته داسې روان یم چې ولاړ یم، پخوا مې 300 ګټلې، اوس کار هم سم دی، اوس سم یم. سړک خراب و، موټران به بندېدل او ښځې او کوچنیان به مکتبو ته تلله، مدرسو ته به تلله، لارې بیخي خرابې وې. اوس چې زموږ ته دغه کوڅې پخې کړلې، دا لاره یې را جوړه کړله، د ښاروال صاحب سره د حکومت سره دغه کارونه چې موږ ته شروع شوي دي دا ډېر فایدهمند دي. اوله فایده یې دا ده چې خلک مو په خواري په کار لیدلي دي. دویمه فایده مو دا ده چې دغه لار ده ډېره خرابه وه، یعنې بې اندازې خرابه. یو وخت داسې یو زرنج هم نه سوی تېرېدلی، دونه خرابه وه. اوس شکر دی الحمدلله دا ډېر د خدای احسان دی چې دا کار سوی دی، دا سړک جوړ شو. سیال شو د نړۍ وطن مو سیال شو د نړۍ سیال شو د نړۍ وطن مو سیال شو د